مننه چې مرکه ته درېږه کور محبت ورځ وړاندې دلته ځینې اسناد فشار شوه چې ویل کېږي د کندهار پر دالې باندې له 370 میلیونه څخه زیات لګښت راتلی چې د دې باید ارتفاع لوړه سي. یو شمېر کړۍ وې چې په هغه کې لاسوهنه درلوده، ښه بېلګه ایران یاد شوی دی په هغه راپور کې، او دا ویل شوي دي چې په وروستۍ مرحله کې د ایران ځینو کسانو په سیمه کې، البته په شولي کوټ کې ځینې کورونه راپورته کړي وو چې هغوی وایي چې په دې سیمه کې د پانیپت شهیدان ښخ دي، که چیرې د دالۍ ارتفاع لوړېږي نو د دغه شهیدانو قبرونه له منځه ځي. یعنې بېلابېلې مداخلې وې. په اوس وخت کې سخته اړتیا ده د کندهار لپاره، ځکه چې د کندهار له دغې دالې څخه شاوخوا 8 ولسوالیو ته او ښار ته اوبه رسېږي. د امارت پلان به په دغه برخه کې څه وي چې هغه مخکني پلانونه چې په تېر حکومت کې چمتو شوي وو یا د دغه لپاره پیسې په پام کې نیول شوي وي، دغه پروسه به څنګه راپیلېږي، څنګه به راپیلېږي او کله به راپیلېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه راپور خو ما نه دی لیدلی، خو دا خو هر قسم راپورونه نو صحت ورڅخه مې ماته نه دی معلوم. خو امارت اوس پالیسي پر دا ده چې موږ دا اوبه خپلې کنټرول مهار کو. نور خلک کچې لري، غاز لري، موږ اوبه لرو او دا زموږ ملي شتمنۍ او سرمایه ده. موږ باید هر قطره اوبه موږ دغه څه استفاده وکړو. دغه په سلسله کې زه د یو هیئت چې مشر وزیر صاحب د اوبو د انرژي کوله دا ولاړو موږ بخشاباد ته د هر رود باندې فرا رود باندې باید موږ یو بند جوړ کړو. داسې کمال خان ته ولاړو چې هغه لوړ کړو ظرفیت یې کجکي د ظرفیت د لوړېدو دپاره ولاړو. یعنې دلته په دالې باندې هم یو پروګرام موږ لرو او کېدای شي زه په دا څو ورځو کې ولاړم سم دا له ووینم. نو زموږ من حیث کل او د کوچني بندونه هم په دې ولسوالیو کې د هغو دپاره یو فکر لرو چې د ولس په همکاري باندې څنګه کوچني بندونه جوړ کړو. نو موږ یعنې ارزو دا ده او کار ودې ته روان دی چې زموږ اوبه موږ را کنټرول کړو. دا کنټرول هم زموږ په ګټه دی او زموږ د همسایګانو په ګټه دی، ځکه چې اوبه به منظمې شي، هغوی ته به هم هغه ایران سره چې زموږ کوم قرارداد دی هغه حق ورسیږي او مثلا نور سره به هم په مذاکراتو کې یو مفید واقع شي. موږ به د دې خدایي نعمت څخه په کار چې دغه استفاده وشي. په عین حال کې اوس دغه دی بین المللي عوام ته د سره د وچکالي هم ده او خلکو وجې د لمر د انرژي څخه ډېره ناروا استفاده هم کوي. یعنې هر ځای سولران ورته ایښي دي، اوبه راباسي او هېڅ په دې لپاره موږ اوس یو فکر کړی دی چې موږ څنګه چې به څوک یو تجارتي کار ځینې اخلي، یو د کورو د برمې وي، یو تجارتي چې یا باغ وي یا مځکه وي یا بل شی په کوي تجارت لپاره، دا هغوی باید د دولت اجازه واخلي او یا موږ میټرونه هم کېدای شي موږ د کوچي په هغه اوبه چې راباسي موږ په اندازه د اوبو دی باید مالیه ورکړي چې بیا ډېرې اوبه بې ځایه مصرف نه کړي چې ورته بیدی سولر چالانه دی او اوبه روانې. په دې ترتیب موږ وایو چې دا قوم هم د اوبو د اسراف د ټکنالوژي د مزیاتو څخه د سوء استفادې سره وګرځو، ځکه چې زیرزمیني اوبه هم د ټولو مشترک مال دی. د ټولو خلکو یو تعداد کسان چې پیسه لري هغه د دې شمسي په ذریعه باندې د نور حق باید ونه خوري. دې خبرې ته موږ ډېر متوجه یو او انشاءالله په دې کار کې کار کوو. ښاغلی اعظم، څو ورځې وړاندې د ایران مسؤلینو وویل چې دوی ته خپلې حقابې نه تېرېږي. موږ چې اورېدلي دي 24 متره مکعبه فی ثانیه عقبه ده چې بیا 4 نور دغه مال حکومت د نیک حسن له مخې ورکړې ده. د دې حقابه څو ده او د دې حقابې په بدل کې موږ باید څه شي ترلاسه کړو؟ او دغه حقابه 22 حق دی او 4 د حسنیت. موږ هر وخت وجې قرارداد متحد یو، ایران هم متحد، منتها د تطبیق خبره ده. موږ ایران ته وایو چې هغه 3 ځایونه چې موږ تاسو ته اوبه تحویلوو هغه تاسو راځئ چې سره جوړ کړو. 40 کاله کې هغه جوړ نه شوه چې دا معلومه کړي چې اوده ته حق رسېدلی دی که نه دی. او دا 40 کاله دوی دا شکایت نه کوه، 60 کاله یې کوي
موږ ودې ته همیش اوبه رسولي دي او موږ غواړو چې یې رسولي دي. موږ په دې کې هېڅ دغه نه لرو، قرارداد یې حق دی ورکوو یې، مګر د قرارداد تطبیق باید وشي. موږ د قرارداد د ښه تطبیق په لټه کې یو او د ایران ته زه سفر کې ته تللی وم. د ایران چارواکو سره مو دا خبره په وضاحت وکړه چې موږ د 1451 قرارداد متحد یو او تاسو ته خپل حق به درکوو همیش او درکړی مو هم ده، لکن راځئ چې د دې دپاره چې قرارداد ښه تطبیق سي او موږ په ګډه کار وکړو. یعنې هغه سیستم چې باید اوبه معلومې کړي چې څومره روانې دي دا نه دي ښول شوی او د یا دغه دی موږ دوی ته په قرارداد کې دي چې موږ 3 ځایه دوی ته په سرحد کې اوبه ورکوو. هغه ځایونه باید جوړ سي چې د اوبه ورځي هغه اندازه سي، هغه وتیر سي، هغه باید د تیرو حکومتو جوړ کړي وای. تیرو حکومتو نه دي جوړ کړي. موږ اوس ایران ته زه چې ولاړم مشایعت موږ ایران ته وویل چې دا ځایونه باید حتمي جوړ سي. موږ تیار یو چې همکاري درسره وکړو. دا تاسو شکایت هر وخت کوئ چې اوبه نه دي رارسېدلي، موږ په دا به معلومه چې دي رسېدلي که نه دي رسېدلي. نو په دې وجه موږ دا مسله راپورته کړه چې باید دا 3 ځایونه موږ جوړ کړو. تاسو موږ ټول په ګډه هلته نه کمال خان خو نو لرې دی او د سرحد کې یو 50 درجه ځای دی، 50 دی، هلته ځایونه معین دي، په مشخص دي. نو هغه ځایونه چې د دوی د تحویل جهې دي هغه باید جوړ سي. متاسفانه په تېر وخت جوړ سوي نو اوس یې موږ جوړوو. ښه ډېر ښه. نو دوی د دغه قرارداد په بدل کې افغان حکومت ته څه شي ورکوي، افغان ولس ته څه شي ورکوي؟ خیر هلته خو موږ قرارداد چې هغه وخت کې دی د موسی شفیق په وخت کې پر هغه باندې ما یو کتاب هم لیکلی دی چې تیل اوبه د تیلو او بحري بندر په مقابل کې موږ اوبه ورکړې، حتی اضافي د حسنیت په نوم ورکړې تر حق. او دا د په دې چې هغوی موږ ته ویل چې موږ په د بحر کې بندر درکوو په چابهار کې مفت. او د داود خان کې په 1900 داود خاني په وخت کې موږ ته د 2 میلیارډ ډالرو تعهد وکړي چې درکوو چې 3 بنده به پر هلمند په شمول د کمال خان جوړوو، 3 بند یو کمال خان 2 نور او د چابهار څخه تر دلارام پورې اورګاډي او سړک جوړوي د دوی په پیسو. نو هغه تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. یعنې تاسو په سیاست کې هغه باید عملي خو باید موږ دا خبره ما په دغه کې راپورته کړه په ایران کې چې باید دا روح د قرارداد تطبیق شي. که دا نسي تطبیق افغان حکومت بالمثل حرکت کوي لکه دوی چې ویل چې موږ خپلې عقابې نه تېرېږو؟ نو خو موږ خو خبرې خو داسې څوک نه مطرح کوي چې که دا ونه سو نو جنګ کوو. داسې نه خبره خو نه ده. موږ قرارداد کړی دی، قرارداد دواړه خواوې وایي چې موږ قرارداد ته ملتوي ژمن یو. نو بیا خو قرارداد به عملي کېږي، کله به عملي سي. تر اوسه چې نه دی سوی خو شرایط به داسې وه چې د تېرو حکومتو باندې بد نه وایم ځکه دا زموږ خاصیت چې پر تېرو بد وایو خپل ښه وایو. نه هر شی چې خو نه دي سوي تر اوسه دا شی نه دی سوی، نه دا ځایونه جوړ سوه نه د دوی دغه. اوس موږ کله پرې اخته یو چې دا قرارداد تطبیق سي. یعنې دغه ستاسو خبرې ستاسو معلومات هغه معلومات سره ټکر دی چې ویل کېدله طالب چارواکو د کمال خان اوبه ټولې ورېلې کړې دي؟ نه دغه خو نو اوازې دي. ښه. اوس دې پوښتنه مې دا ده چې په ټول افغانستان کې د لویو د کوچني بندونو د جوړولو لپاره یا هغه بندونه چې په تېر کار پرې شروع شوی دی یا اوس چې تاسې نوي پلانونه جوړوئ که دا معلومات وړاندې کړئ؟ هو موږ خو تاسو ته وویل چې موږ اوس کوچني بندونو ته خیال دی چې د خلکو په همکاري وکړو. بین المللي پیسه اوس نشته. خلکو ته وایو چې تاسو د دغه بندو د دغه کانالو د دغه رود څخه استفاده کوئ، فی جریب به ته کومک کوي. ته اوس ته چې یې موږ اوس مثلا ځایو کې موږ ورته ویلي چې نیم به دولت وکړي نیم به تا ولس وکړي او د ولس تر نظارت لاندې به یې وکړي. فساد به نه وي دا ځکه ولس به نظارت کوي او ولس به احساس مالکیت هم وکړي، امن به هم ساتي. ولې خو د دوی خپل پروګرام دی، هم به امن ساتي
هم به خپل مال بولي او هم به فکر کوي چې او ضایع نه کړي ځکه چې په پیسو د دوی په خولو باندې جوړ شوی دي. نو موږ اوس د ټولو په وطن کې د ټولو کوچنیو پروژو بندو لپاره یو پلان په خیال کې دی چې موږ د ولسوالۍ ته دا کوچني بندونه چې دي دا د اوبو په همکاري باندې موږ جوړ کړو. انجینري به موږ کوو، نیم کومک به موږ کوو، یو څه به وکړو ملت هم کوي. او د هېواد په کچه غټ بندونه ته دغه دي دا مثلا اوس دغه دپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی چې کار هم روان دی د امو رود څخه اوبه راپورته کړو. د یو ډېر غټ کار روان دی. مثلا د کونړ په رود باندې د بند جوړولو دپاره ما یو دغه کړی دی، یو کار روان کړی دی. نو د هغه دپاره موږ په سروې او ډیزاین او لازمي مقدماتي کارونه اوس کوو. کار وخت پیسه پیدا شو بیا به داسې نه وي چې بیا هغه ته کلونه کار کوو. نو هغه شی به ورته تیار وي. ډېر خیر اوسي.